نو څه سو د نکاح ګډای ها څه وخت ټیم مخکې مړه زیاته ټیم مه ضایع کوئ فرشتې ګردې وسن اولاد ته په انتظار کې ناست چې څه وخت به راووځي سي ورپورته ده هغوی د سړي چې واده یې بیا تر خپلې کوټې فرشتې وروړي واده هم ښه د بولډالۍ واده خوند کوي که نه د نیستۍ غولکه یا واده خوند کوي ته پر خوند برابر شي دا درته عبره ختمه شوې ته په موټ کې راسې وړه نسته وسای ګران شان وړه د پسو دي چې وړه اخې دوکاندار دونې درته اریان چې سړی به یې خورځي غواړي په 18,000 ګونۍ اوس په ګرانۍ کې ته د ایالاتو مقابله کوه څه سره نیستې ده ثناالله ښه دی کار بې برابر کور مو سرمایه‌داره دی ښه دی بس دا چې کار د برابر بیا د واده ماده خوندم په نیستي کې یو شی یې معنا نه لري ایله بس شان درله غاړي کې ای سره نیستي اچھا زموږ پلار وي سهار وختي بیا پرته کول امول پرته سه لمونځ وکړه بس بله ورځ ما د بالښت پر کونج سلی ورته کښېښوی بس ده زه یې لکم سلی یې واخیستی بس ول ما هم چا ورسره زده سوی سړی زیاته د پلا علاقه پرته کم بس چې دی به راتلی سلی به د بالښت پر کونج پروت ده به هغه واخیستی څوکه به ووت بل چا بیا ول ما تازه چرس شروع کړي دي په کلاس چې راننوتم ول زما بیا د سپین بالښت بس ولای تر کټ رالوېدلی دی هلته د پلار له ویرې زه پټ راوځم له کوره بس بل وار زه چې تر بالښت پورته سوم لاندې سوم چې ما پورته کړئ ول زموږ بیا سپی هم سپین وي ول داسې پر غپ ول ما سره زما بالښت ول ما بیا سړی تر زما بالښت له کټه رالوېدلی دی ول هغه زما پورته کړي هغه سپی ول پلار نور پرا خبر یو بیا بل ملګری بلې ول ورغلی ول وروره ډېره زندګي مم سرکلان وچلول واران نه خوري زه له تۍ سره زیاته غلا شروع کوم هغه ول وروره د غلا ملا ډېر ګران کار دی دا ته نسې کوی ده ول یا په لا اله بیا در سره کوم بس وروره هغه اول سړی چې دی هغه سګزی سړی دی هیلسبنده چې تنګ شوی دی ای کاکړ سړی بس هغه ورته وایي چې وروره دا ګران کار دی دا تی نسئ کوی دا ده ول یا کوی سم زه لزبنده تنګ یم ټیک بس سره ملګري سو هلته د یو کور کره ور واوښتو سامان چې را په شا کوي یا د مخ والا په دغه کې وختې په لوښو کې ګلپ سو یا د کور والا په شا کې څه بلیا اسګزی ورته وایي میاو میاو مطلب پښې د وینې هغه ول پشه سه بس اسګزی تر کور ووتی پایه لوښو کې کاکړ میړه دربه درېبه هغه ورته وایي پشه څه بلیا ده ول په غوږو به م غی نه ول زه بیا بل پشه یم هغه ول ته راسه زویه چیرې ځې غلا دی اسانه یاره ډېر د کساب رنګ
که کساب وای غویی به د دونې زر له پوسته کښې لکه کیله نو دا د کامه بورې له راغلي بوری ډېر زندګي له ډېر خوشحاله ځای ډېر ځوانان لري اوس یې دا دی دغه پټانکوټ هم آباد دی پټانکوټ چې له اوبو ډک کړي نو بوری په آباد دي ځوانان یې ډېر ورسره خوشحاله وي چې پټانکوټ خالص وي بس اوبه خو نو دارنګه شی دی مطلب چې اوبه په وطن کې ختمې شوې هغه یا پر ګردو خلکو خو زه په نه تا بس دغه یارانه سړی خوند یې وکړي دغه خو زه له چا سره ګپې نه کوم بیا یې مسخیل سړی دی په ساعت کې به ځین مړ یم په جنګ کې خو زه مړ وه یا له نازه به زه مړ دغه یې بیا په زړه کې سنګلی رایښی ګپه به هم کومه ساه به م هم درځه خېږي اوس خو ځم له مېلمنو زه ناګې ته نه ور خلاصېږي ای له کوچ راغلی دی ای له چمنه راغلی دی ای له اسلام آباد راغلی دی زه مای مېلمانه چې رخصت کړي ژېره به د هېڅ سپینه پنځوس خالي اخشان راغلي پنځوس یې خوندي لرې یوې سره اته شیطانان بچیان زما دونه شپې به په درواخې منګی به نه پېژنې سکمه یوه ده خلک زر سره هیله کوي وروره ارمانونه یې پله ورکاږي 5 منټه 3 منټه زه کله کله 20 منټه ویډیو ور هیله کړم کله 18 کله 14 زه هماغه مطلب زما دا مقصد نه دی چې خامخا ته 2 منټه 3 منټه مطلب هغه خپل کاروبار له خلکو سره نه کوم هلته کله کله خلک بیا دا ګیلې کوي چې موږ پر ویډیو ډېر خوند واخلو هغه ډېره لنډه ختم شي مطلب 3 منټه بعد 15 منټه بعد نو زه هم پوره باړ بیا په ماتېږي پوره 18 منټ بس بیا نو 18 منټه نو غټ ریکارډینګ دی چې پرله پسې یې وګوري خوند هم پوره یا خلکو خوند پر اخیستی دی ډېر د کار سړی مې لم رنګ د سره یې دی بیا هم ګشته یم یوټیوب چینل مې جوړ کړی دی انټرنیشنل شی دی له ګردې دنیا سره مې کاروبار یهودیا مې قرضدار دی د یوه چا نه دی قرضدار اچار پلانی خر نه دی رنګ یې د خره زموږ په خال ته یوه سبزی دی سبزي دی یو چا ورته ویل ول کاکړۍ هګۍ سته ده ویل موږ سبزی یو سبزی هګۍ سته کاکړۍ نشته موږ په راچرګاو هم نومان کاکړۍ هګۍ کاکړۍ چرګه کاکړۍ وزه کاکړۍ ادې کاکړۍ چې او رښتیا موږ په دغه جوړو نجلۍ ته نه ګورو چې نوره څنګه بس دی ښه پوخ ټکی وي ای د ستنې ټک سره یې د ګرېوان نوره نه په باید هم ټکی بیخي پوخ په کار خو دا دی چې نجلۍ هلک سره خوښ کړي په خپله خوښي واده سره وکړي له هلک سره خو د نجلۍ مور ځول نه تړئ چې به د دې خوښه شوه یا د نجلۍ د هلک له پلار سره یا له مور سره دوی ویل چا واده کړی بس بیا ناګې د غله تللګې ده کېړله هلته باز پرې سوی دی سخوندره داسې ورته کتلي بس وروره ناګې ځنډېدلګې د بل وار خوښ دی په خبره سوي دی چې ای څه سبب پسې ورغلګې د څه کیسه ده داسې مطلب له ناګې کار خراب شوی دی سخوندره اورېدلی دی اسایم ورسره زړلی دی بل وار د نجلۍ مور خبره شوې دی چې ای سله یو ځي هلته پسې ورکېږي هغه پسې ورال څه کیسه ده ول داسې له ناګې کار خراب شوی دی سخوندره بل وار خسر په خبر شو ویلې
ای ګډی چیرې دی ول داسې کیسه د سر پسې راغلی ول څنګه کیسه سخوندر به یې حلال کړو دا خیر خیرات بس ټیک دی سخوندر یې حلال کړي پر کلي یې برخې سیمې کې ای د چش خیرات داسې زموږ له ناګې کار خراب شوی ول سخوندره اورېدلی وایي سړی سخوندر رالی ای بس موږ حلال هغه لا دې تا په ای برخو کې کلی خبر دا ای پښتانه سړی پر عزت پرده خوندې کوو راځه بې عزته شي اچا ول له ښځې سره مبرایي غېږې ستا ایله یې دی نه کم تس خدای له بې عزتۍ خلاص کړم ول تسې ای رنګه بې عزتان زه ځان خلاصوی ول په لای لکه په ګرد ژوند تا ته بې عزتي در پېښ اچا ویلې ولې سړي په کوټه کې غیبت شو ول یاره د فلاني غه ډېره بېکاره مور به وینې چې ویې کتل زوی یې ناست وی کوچرس ول راره ته خوا بدومه پخوا زنانې دغه رنګه وې زموږ مور هم وی وشي ته نه کتل پښتنو ګپې به کوو خوشحالیانې به کوو ژوند به ښایسته کوو پر ژوند به خوند اخو د تربرګلویانې به یې لکوو د نیستۍ ژوند په ښه شعور راځي های رنګه په لا علاقه رالی سي وروره ستا پر هغه عزیز نیت بد د هغه پر تا نیت بد عزیز ښه دی چې موړ سي مګر چې موړ سي دی ته 2 میاشتې بعد ورته ګوره تېر ته 3 میاشتې بعد ورته ګوره ښه دی چې سرکل یې برابر دی یا ګس یې مور د ټروغه بینه پلار یې په وچه مړی نه وی مور زوی یې بیا په کاټن کې ګرځي هلسه کنه وګرځي بس بیا درته ګرځي بدي درته پېښوي په مخ کې شان در اچوي وینې چې سړی سرمایداره سي بس بیا یې مسکینان کندې ورته کاږي سیا زه له لوږې مرمه تم په لایلاکه راځه مور سي بس تل یې ډېرې سي له لوږې غر کې پر ده د نو څه له نیت که نه مولانا پر سړي مچه هغه غوا نرب لږ هغه یې وکړه سته یې عزیز شه د دوی له یوه عزیزه مور اوبو یوړه ده ټکان پر وکړل ژوندی ده نو که سمه دی ور ژوندی ده نو که سمه دی که یوړه ناصر بیا له لوړه بلډینګه رایلاس وی د ده کور بیا د میان په پلور کې وی پر خپلو کړکیانو برابر سوی و ښځو ته یې ورغږ کې ول دما مړی مه پخوئ زه ګار ول زه ګار سوم یو معنا پښتانه ګرد دغه رنګه شان لونیان بیخي ډاکټر کدیر غوښ وینې د ایټم پالیسي به راوړي بې تعلیمه خلک ګرد دغه رنګه شان او هغه خو بس اوښتی مسخیل په پردیو ښځه کې ناست کلنډر پر غږ کې ول پرته مسخیله له دا ښځې ده ویلی ول بیا خدای خبر دی چې بس کله واوري دې ته وایي پټانکوټ ګرانو کتونکو د پټانکوټ ویالې خدای لیدلې دي په دوبي خو د بوري غټ عیاشي پټانکوټ ویاله ده ګرد کام دلته لمبږ له چا زکونې کومبر تر سوی په چا بل خصمان ننوتلی اکونې کومبر بیا دا رنګه شی دی نه پانا ورته جوړه شوي
ته چونګاښ ورته وایي ډېر فالتو رنګېد ګرد بوری کې لمبېدلی دی مړه شه و چه شي خوري او نور جان یې خوري مړه نور جان غي خره هم خوري هر شی بس دا خو بیا قسم قسم مذهبونه دي زموږ د خلکو په مذهبو څه کار هر څوک پوه سوی خپل مذهب یې پوه سوی خپل یې پروګرام پوه سوی کونې کومبار خوري خره خوري چې یار خره نو په دا مسلمانانو هم ډېر خوړلی دي دا سند دا پنجاب په دا شان ګسه بل شی یا لالیه نه بوري والا خو هم دلته یې وار وسیانې وولې علامه خدای بچاو کاستی که میاست پلی در که یوه میاست په در خوړلې و ګډ بورې به غپل یار هغه سختې ناجایزې در سره وکړي ول دا وسوی ده تر پسه یم ګران پر در خرڅوله ته یې ورته کش واست زموږ پخوا بیا یو چا ګیدړه ویستلې ده بس بل یې وتې ورکړی دی چې دا سوی دی په هغه یې دا ګیدړه خوړلې بیا یې چرګان غلا کول ای سړي بیا د ګد کلي چرګان غلا کړو دغسې ګران کتونکي ګرد پکې راوله یاره دا ښه دی دا به بیا دوی ګوري زه هغه یم وینې ټیکري والا تر شا زه ناست وم وینې لوړې که ګرد کې راوله پیسې خو نه پرځي یاره د یو بنده مخ ته یې کې راولی ګرد کنجان کې راکش و ته مې پاستی مڼه لیا په یوشي لیا په یوشي دغسې ځانن کې راوله یاره دی بیا تی کې راولی څرنګه یا دی خو خوشحاله سړی اول وار زه چې دباو سو سړی سړی که په در پټاو نه سوی الکه خو نو په لا اله به درته وینیسي هغه الکه څه یې هغه خپل بوچ سې پیچل کړ زموږ یې څونه خدمت وکړي دا د پوره یوه ګنټه ریکارډینګ یې راله وه دغه بیا موږ خلکو ته ور خلک بیا ډېر زیات خوند پرې اخلي د ده نوم څه دی زیت الله ستا د شي نوم دی ټیک ټاک نوم ده دی ټیک ټاک ده ستا یوټیوب ده هم ستا ټیک ټاک دی فیسبوک دی پیج دی زیت الله نوم وچ په وچه نه پوی خوا شایسته نه پاک یا محمد زیت الله یا زیت الله خان زیت الله مردانزیی خپل پیجونه لري ګران کتونکو ته یې بیا سرچ کاستی دغه یې بیا وګورئ چې دا بیا څنګه شی اوس درځي اوس مشک ور واچوه اوس خامخا درځي ګوره پر پالور زه د برکت سم